د ورو سوال کړی دی و یو کس دا خبره کوله چې د زمزم د اوبه چې دي د دې د برکت او د دې د فضیلت هله سړي ته میلاویږي چې کله سړی مکه کې او چې د مکې نه دې بهر ته وویستو نو بیا دغه فضیلت او برکت یې نه وي. الجواب بعضو مولیانو دا خبره کړې ده خو دا خبره کمزورې ده. صحیح خبره دا ده اول خو دا خبره ده چې زمزم د اوبه برکتي دي، الله پکې برکت اچولی او رسول صلی الله علیه وسلم دا برکت د زمزم د اوبو ده دا یو ځي پورې او یو زماني پورې نه ده خاص کړی. لکه داسې نه دي ویلي چې چا په حج کې وڅکي یا چا په عمره کې یا چا په مکه کې او یا چا په مدینه کې. عامه خبره یې کړې په صحیح مسلم کې حدیث دی انها مبارکتون د اوبه برکتي دي. یو حدیث کې داسې هم راځي چې ماء زمزم لما شرب له چې به کم نیت ته وڅکي الله هغه تعالی درکوي. نو دا رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده. اوس د دې تړل په مکه پورې یا په مدینه پورې یا په حج او عمرې پورې دا بې دلیله کار دي. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی کان السلف یحملونه د سلفو د دین د مشرانو د طریقه چې د مکې نه به ځان سره زمزم اوبه وړي بهر ته. او امام ابن حجر الهیتمي رحمه الله هم دا خبره کړې وی که یو مسلمان ځان سره خپل وطن ته ویسي چې دا اوبه برکتي دي او په دې کې الله شفا اچولی د ځان له ویسي یا بل چا له نو دا خو د پوخانه دا کار ثابت دی. بلکې سبحان الله یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه ته دا خط لیکلی و د فتح مکې نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې و. سهیل ابن عمرو ته به خط لیکو وی ماله به د زمزم اوبه راولېږي نو هغه به بیا د مکې نه زمزم اوبه راولېږي. عایشه رضی الله عنها باره کې راځي چې کله به هغه راله عمرې له حج له نو د ځان سره به د زمزم اوبه ویوړي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک راځي چې کله ورپسې میلمه راغی میلمه له به یې زمزم اوبه راوویسته به د ځان سره راوړی. او امام عطا رحمه الله نه چا تپوس وکړو زمزم د اوبه موږ ځان سره وړی شو که نه هغه ورته ولې نه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وړي دي حسن او حسین رضی الله عنهما وړي دي. نو صحیح خبره دا ده چې د زمزم د اوبه برکتي دي او دا برکت د یو زماني او د یو ځمکې سره نه دی تړلی شوی که څوک یې راوالي او بل ځای ته ویسي او بل علاقې کې سکي نو هم پکې هغه برکت هغه پکې شته.